د هرات د ګذرې ولسوالۍ په یوه کرونده کې د کچالو د راټولولو موسم. بزګران وایي چې سږ کال یې حاصلات د تېرو کلونو په پرتله ښه دي، خو د چپس جوړولو لپاره په بازار او د هرات صنعتي ښارګوټو کې په ټیټه بیه پلورل کیږي. از هر نگاهی برای بانجورمی فرض کن کچالو حساب کنم میتونم برای کشمیش و امینا خیال حساب کنم اگه باشه که بیترین چیز تال حساب کنم به این انتقال نماده. دا بزګران په چارواکو او پانګوالو غږ کوي چې د کچالو په ګډون د کرنیزو محصولاتو د ذخیره کولو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي. تخم ایران اگه قیمته بازم با بازار بیشتر خرید داره، قیمتی هم 5 روپیه 10 روپیه زیادتره، محصولی هم بیشتره. هرچی که کچالوی وطنه نتیجه نداد این سال. کچالو اگر تمیز به باری بگیری خراب میشه. هرات گرمه. و خصوصا همین تخم وطن که تخم غزنیه این زودتر خراب میشه. په ورته وخت کې د هرات د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست چارواکو وویل چې سږ کال نږدې 1300 هکتاره ځمکه کې کچالو کرل شوي دي او د دې فصل حاصلات 10 سلنه زیات شوي دي. ما به هرات تقریبا بیش از 1300 هکتار ساحت کشت کچالو در ولایت هرات که اکثریت در ولسوالی‌های اینجیل و گذره کراخ و سایر ولسوالی‌ها و تولید ما تقریبا پیش بینی میکنیم که بیش از 23,000 تن تولید خواهد داشتین. تقریبا میتونیم بگیم که حدود 16,000 فامیل اشتغال زایی دارن. د یادونې وړ ده چې د چارواکو په وینا د وړاندوینو پر بنسټ سږ کال به شاوخوا 25,000 ټنه کچالو راټول شي چې دا په دې ولایت کې د کچالو د کښت سره د بزګرانو لیوالتیا ښیي.